د کندوز ولایت د دشتیارچي ولسوالۍ اوسېدونکي په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو هڅې ستایي. دغه اوسېدونکي وایي چې د اسلامي امارت د نظام په راتګ سره دوی ته کوم ګواښ نه دی رامنځته شوی او دوی په بشپړ ډول آرامه ژوند کوي. سابق بوده می در قندوز شام از آن میداد آمده نمیتونستیم. حالی راضی هستیم که شام نان در قندوز میخوریم، میایم شب در خانه ما استراحت میکنیم. اهمیت امارت اسلامی بسیار راضی هستیم. الحمدلله بیخی امنیت 100% تامین است که مردم ولسوالی دشتیارچی همگی از امارت اسلامی راضی هستند و ان شاء الله که هیچ مشکلی در سطح اثر ولسوالی دشتیارچی وجود ندارند. په ورته وخت کې د دشتیارچي ولسوالۍ امنیتي چارواکي هم خلکو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. دوی وایي د اسلامي امارت له واکمنېدو تر دې مهاله په دې ولسوالۍ کې کومه امنیتي پېښه نه ده رامنځته شوې او خلک کولی شي په ټولیز ډول په امن کې ژوند وکړي. بل لور ته بیا دغه چارواکي په دې ولسوالۍ کې د جنایي جرمونو د کمښت خبره هم کوي. زموږ دشتیارچي ولسوالۍ کې امنیت بالکل تامین دی، هیڅ نوع مشکل نشته. که چیرې بالفرض جنایي پیښه وشي نو په هغه وخت کې موږ ملګري هغه ځای ته ځان رسوي، د هغو مخنیوی کوي، هیڅ مشکل نشته. د امارت اسلامي په راتګ سره دغه اختطاف، دغه غلا و، دغه بد اخلاقي و، دغه چروچپا و، دغه قتل و قتال و، دغه ټول جرایم ان شاء الله تعالی ټول ختم شوي دي. هیڅ نوع مشکل هم نشته، خدا په کومک او په همکاري د ملت سره. د دشتیارچي خلک په داسې حال کې په دې ولسوالۍ کې د امنیت او په ټوله کې د آرامۍ خبره کوي چې اوس مهال په دې ولسوالۍ کې په ګڼو لویو او وړو بنسټیزو پروژو کار روان دی او سیمه ییزو مسؤلینو یې په راتلونکو ورځو کې د یو شمېر نورو پراختیایي پروژو د پلي کېدو خبر هم ورکړی و.